چې سړی په ظلم په ناجایز باندې د بل مسلمان مال وخوري او د بل مسلمان حق وخوري، هغې سره الله تعالی سکی. علامه قرطبي په خپل کتاب تفسیر کې واقعه لیکلې، وایي د بغداد په ښار کې سار یو سړی رالی، دکاندار دی چې کله دکان خلاص کړي، هغې د دکان پر دروازه باندې چې کوم ترازو پروت دی نو هغه ترازو یې راواخیستې، هغې باندې پر دې سړک باندې ډبرې و کاڼې وګرځولې او د ترازو یې وکوټی چې د هر څه سه تیر کوي بیا داسې وغورځي. دکانداران ورباندې راټول شو چې سړی در پیښه څه ده، چې په کم ترازو باندې ته تلل کوې، چې په کم ترازو باندې ستا نفع او نقصان دی، هغه ترازو تاولې داسې په بې دردي باندې وکوټی. نو هغه سړي په سترګو کې اوښکې راغلې. نن زموږ په همسایهګانو کې یو سړی وفات کېدی چې خلکو هر څومره د شهادت کلمه ورته ویله چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد، ده به دا ویل چې زه یې نسم ویلی. وایي هغه قریبانو به ورته ویل چې ولې نسې ویلی؟ کم ترازو چې په کم ترازو ما غلط تلل کول، د هغې ترازو تله زما په دې ستوني کې ولاړه ده، ما د دې کلمې وینا ویلته نه پرېږدي. بیا خو پر حالت د زکندن به د ترازو تله د انسان په ستوني کې درېږي، بیا به د حالت د زکندن باندې انسان ته دا معلومات وسي چې ما د ځان سره څومره ظلم کړی دی، چې ما د بل حق په کوم شکل باندې ضایع کړی.